ګرانو لیدونکو السلام علیکم. ستاسو پام راړوم د نن ورځې تازه لنډو مهمو خبرونو ته. پیل له نظام الدین قیصاري کوو. د ملي جنبش ګوند وړپوړي سرچینې وایي نظام الدین قیصاري وروسته له هغې چې له جنرال دوستم څخه مرسته وغوښته د جوزجان مرکز شبرغان ته لیږدول شوی دی. د جنبش وړپوړي غړي سید نجیب الله هاشمي وایي قیصاري په خپله له جنرال دوستم څخه په تلیفوني اړیکه کې مرسته غوښتې او هغه خپل معنوي پلار بللی دی. قیصاري جنرال دوستم ته وویل چې وخت یې رسېدلی چې خپلو ازبکانو ته سر ښکته کړم او له خپل معنوي پلار جنرال دوستم څخه مرسته وغواړم. ډیورنډ کرښې ته څیرمه ولسونه وایي پاکستان د اغزن سیند دې غاړې ته ماینونه ځای پر ځای کړي دي. پاکستان چې تل د ګاونډیتوب له اصولو سرغړونه کوي یو ځل بیا یې دا اصول مات کړي او په کونړ ولایت کې ډیورنډ پر ذکر کرښې ته څیرمه ماینونه ځای پر ځای کړي. ترکمنستان وایي افغانستان کې د ټاپي پروژې بیمه دوی پرې کوي. د پاکستاني رسنیو د راپورونو له مخې ترکمنستان هوکړه کړې چې په افغانستان کې د جګړو او نښتو له امله د ټاپي نللیکې ته زیان اوړي نو لګښت به یې دوی پرې کوي. تر دې وړاندې پاکستاني چارواکو ویلي وو چې د ترکمنستان له پولې راوتلې بیا د پاکستان تر خاورې پورې د ټاپي نللیکې د زیانمنېدو لګښت نشي پرې کولی. نو له همدې امله د دغې پروژې کار ځنډېدلی. حمدالله محب د ملي امنیت شورا سلاکار ډاکټر حمدالله محب نن په کابل کې د پاکستان له سفیر سره لیدلي دي او د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو پر پراختیا او دوام ورسره ټینګار شوی دی. د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب د دغه لیدنې پر مهال وویل چې افغانستان له خپلې خوا تل تیار دی چې په هره برخه کې همکاري وکړي او دا تمه له ګاونډیو هم لري. ولسي جرګه د ولسي جرګې غړي یو قوم ته د عارف رحماني سپکاوی وغانده او هغه ته خبرداری ورکړ چې ژر تر ژره دې بخښنه وغواړي. ولسي جرګه کې د غزني د خلکو استازي عارف رحماني څو ورځې مخکې پر خپله ټویټر پاڼه لیکلي وو افغانانو د خپل حکومت په 300 کلنه دوره کې له ځانمرګو چاودنو ملا عمر او عبدالرحمن خان جوړونې پرته کومه ځلانده کارنامه نه ده کړې. خو غزنویانو بیا په خپله 200 کلنه دوره کې یو روښانه تمدن او فرهنګ له ځان پرېښی دی. بلاول بوټو د پاکستان د پیپلز ګوند مشر بلاول بوټو په پېښور کې پر یوه ښوونځي برید ته په اشارې ویلي څو پورې چې ترهګر او د هغوی همکاران له منځه نه وي وړل شوي دا پیښه به د پاکستان په تاریخ کې د یو تور داغ په څېر پاتې وي. هغه د یاد برید د 5 تلین په مناسبت جوړه شوې غونډې ته په خبرو کې پر حکومت د توندو نیوکو ترڅنګ زیاته کړې. حکومت د خپلو ناروا اهدافو د ترلاسه کولو لپاره ترهګر د یوې آلې په توګه کاروي. ټاکنو کمیسیون وایي په 7 ولایتونو کې د رایې بیا شمېرنې بهیر روان دی چې له ډلې په 3 ولایتونو کې یاد بهیر بشپړ شوی او سبا په نورو ولایتونو کې هم بشپړ شي چې له دې سره به لومړنیو پایلو ته نږدې شي. په هر حال دا و د نن ورځې تازه لنډ او مهم خبرونه. تر بیا چې ستاسو چوپړ ته راځم په لوی او بخښونکي خدای وسپارم. د الله په امان.